حديث نمبر 50. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. فدې حدیث کې دا مسله بیانې چې په اوداس کې موالات پر لپسې والے حکم. انس رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی ولید په داسې حال کې چې د هغه په قدم کې د نکم را ځای اوچ پاتې و. دا اوداسه په دوران کې اواغزی ته اوبه نه ورسولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل واپس لاړ شه او اودس په ښه طریقې سره وکړه. د ښه اودس کولو دو مطلب کېدای شي. یو دا چې صرف اوس پاتې شوی ځای هغه ووینځه. دویم دا مطلب دی چې اودس دوباره وکړه. دلته مراد ورنه دوباره اودس کول دی. دلیل په دې باندې حدیث د عمر رضی الله عنه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس ولیده چې اودس یې وکړو او د نکم رضای اوچ پاتې شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته حکم وکړو چې اودس او من دوباره وکړه. صحیح ابو داود کې دا روایت راغلی دی. په روایت کې د ارجع فاحسن وضوءک نفس دا الفاظ دي چې فرجع فتوضأ ثم صلى. هغه سړی واپس شو دوباره اودس وکړو بیا یې لمونځ وکړو. د حدیث کې یو څو مسائل معلومیږي. اول د اوداسه اندامونه پوره پوره انزل او پوره پوره اوبه رسول ضروري دي. غدا که چېرته د نکم رضای هم وچ پاتې شي نو اودس نه کېږي، اودس به دوباره کوي. بل دویمه مسله دا معلومیږي چې د خپو وینځل واجب دي، په دې باندې مسح نه کېږي چې کله جرابې ور باندې نه وي. دویمه د اوداسه په اندامونو کې موالات پر لپسې والی دا ضرور دی. یعنی په داسې طریقه باندې د اوداسه اندامونه وینځل واجب دي چې منځ کې به بل کار نه کوي او د یو اندام د وچېدو نه مخکې بل اندام وینځي. که چېرې دا نه وای نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې باندې همیشواله به نه وی کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا کس ته دوباره د اودس کولو حکم نه وی کړی. معلومیږي چې دا ضرور دی چې د انسان نه یو ځای وچ پاتې شي اودس به دوباره کړي. څلورمه مسله دا معلومیږي چې د اوداسه د واجباتو په پرېښودلو کې جاهل او ناسي د عامد په حکم کې دی. یعنې که چا نه په هیره باندې یا په ناپوهۍ سره د اوداسه په اندامونو کې یو ځای اوچ پاتې شو یا په سر باندې مسح هیره شوله یا بل څه نو د اودس نه کېږي. چې کله ورته رایاد شي بیا به دوباره اودس کوي. دارنګې د اودس د اندامونو نه هر هغه شی دی کول چې هغه بدن ته د اوبو رسولو نه مانع واقع کېږي، لکه ناخن پالش وغیره. ځکه دې سره هم بدن وچ پاتې کېږي. بله مسله دا معلومیږي چې مسلمان له پکار دی چې کله خپل ورور وویني په یو واجب کې کوتاهي کوي، یو کار کې کوتاهي کوي، نو هغه ته تنبیه ورکول پکار دی. دې باندې دا مسلمان عبادت درست او صحیح شي. الله فرمایي وتعاونوا على البر والتقوى، یو بل سره د نیکی او تقوا په کارونو کې مدد کوي. درجه د حدیث
دا حدیث صحیح حدیث دی. امام ابو داود، ابن ماجه، احمد ابن خزیمه نقل کړی دی. 51 نمبر حدیث. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد متفق عليه. په دې حدیث کې دا مسله بیانېږي چې اودس او غسل با په څومره اوبو کې. د انس رضی الله عنه روایت دی، دا فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم با په یو مد اوبو اودس کولو، په یو ساعه 4 مدونو باندې به غسل کوو تر 15 مدونو پورې. یو ساعه 4 مدوي او صاع نبوي د غنمو 480 مثقال وي او د کیلوګرامونو په حساب سره 2 کیلو او 500 ګرام وي، تقریبا په باندې 2 کیلو. نو په دې حساب سره یو مد هغه 650 ګرام دی، لږ څه د پاسه 1.5 کیلو تقریبا. په دې روایت کې د اوداسه باره کې یو مد او د غسل باره کې د 4 مدونو نه واخله تر 15 مدونو پورې راغلی دی. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عام عادتو. او کله ناکله به په اودس او غسل دواړو کې دین رسول الله صلی الله علیه وسلم کم هم او به استعمالولې. مثلا مخکې یو روایت کې د اودس باره کې راځي چې ثلثي مد، یعنی د مد په 2 برخو اودس کړي. او د مسلم په یو روایت کې راځي چې په 3 ساعت باندې غسل کولو. دا د مختلف احوال او اوقاتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. په دې کې تحدید غرض نه دی بلکې تقریب غرض دی. په دې حدیث کې مسائل اول دا چې مستحب ده چې یو مد څه د پاسه 1.5 کیلو اوبو باندې اودس وکړي او په یو ساعت تقریبا په باندې 2 کیلو اوبو باندې انسان باید غسل وکړي. دویم د ضرورت مطابق کدینه لګي ډیری یا لګي کمی اوبو استعمال کړي دا هم جائز دی، خو اسراف نه به انسان ځان ساتي، اسراف خو شي نه دی. دریم په اوداسه او غسل کې څومره چې کېدای شي د زیات اوبو بهول نه باید انسان ځان وساتي حتی الامکان، حتی الوسع به انسان کوشش کوي چې لګي اوبو استعمال کوي، خو په دې شرط چې اندامونو ته اوبو ورسیږي چې اندامونه چېرته وچ پاتې نه شي. دارنګې په دې قسم احادیث کې غرض هغه تحدید او توقیف نه وي بلکې تقریب غرض دی. دا وجه ده چې په حدیثو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې د غسل او د اوداسه د اوبو مختلف اندازې راغلي دي، مختلفه طریقې راغلي دي. د حدیث کې یو ناشنا مسله دا معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په هر څه کې اسراف منع کړی دی. الله فرمایي چې ولا تسرفوا، اسراف مکوئ. ولې ځکه اسراف کوونکي د شیطانانو ورونه دي، لہذا او داسه کې باید موږ اسراف ونکړو. بعضې خلک دا بمبۍ را خوشي کړي، نه، په هر څه کې باید د اسراف نه ځان وساتو. او دس کې باید د اسراف نه ځان وساتو، په غسل کې باید د اسراف نه ځان وساتو، زیات اوبه مصرف نه کړو. دارنګې په خپل اندازه باندې څومره چې کېدلی شي هغه نه باید وکړو. دا نه دی چې بس څنګه مې چې خوښه یې هسې کومه، نه، باید اودس او عبادت د عبادت کې باید د شیطان ونه منو، د اسراف نه باید ځان وساتو. محترمو په دې 51 نمبر حدیث کې دلته یو مسله ده د صاع باره کې. د صاع باره کې اختلاف دی د جمهور علماو حجازیینو او ابو یوسف په نیز یو مد هغه رتل او ثلث رتل دی، یعنی یو صحیح 1/3 یعنی څه د پاسه 1.5 کیلو، او یو ساعه 15 رتله او یو ثلث رتل جوړیږي تقریبا، چې دا 2 کیلو 500 ګرامه جوړیږي.
او د امام ابو حنیفه رحم الله په نيز 1 ساعه اترتل تقریبا په باندې 3 کیلو او یو مد 2 رتل تقریبا 3 پاو ده. د جمهور علماء په نيز باندې صاع نبوي صاع مراد ده. او بیا د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په زمانه کې په صاع کې زیادت شو، نو عراقي حنفي ساعه هغه ورنه جوړه شوله. او احناف سره په دې تحدید باندې هیڅ دلیل نشته، او په دې باره کې چې کوم 2 حدیثونه راغلي هغه ضعیف دي. هغه تحفة الاحوذي کې هغه ذکر شوی دي. دا وجه ده کله چې امام ابو یوسف رحمه الله امام مالک سره په مدینه کې ملاو شو او د ساعه باره کې خبرې اترې وشوې، نو امام ابو یوسف رحمه الله ورته فرمایل چې په دې څه دلیل دی چې ستاسو دا ساعه دا نبوي ساعه ده. امام مالک د صحابه کرام المسعود حکم وکړ چې خپل خپل ساعونه راوړي. کله چې ابو یوسف رحمه الله ولیدل نو هغه 15 رتله او 3 رتلو، نو ابو یوسف رحمه الله د خپل عراقي ساعه نه نبوي ساعه ته رجوع وکړه او د خپل دواړو ملګرو امام ابو حنیفه رحمه الله او د امام محمد رحمه الله قول پرېښود. محترم دلته وګورئ چې زمونږ پخواني اسلاف علما هغوی حق باندې څومره مین خلک وو چې حق به ورته ورسېده بیا به خپل لارې نه تېرېده. دې کې یو ناشنا محترم عبرت دا پروت دی چې مسلمانه کله تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره در ورسېږي، کله چې تا د الله د پیغمبر خبره در ورسېږي، بیا دا ټولې خبرې شاته وغورځوه، ته بیا د الله د رسول خبره ومنه. د دې وجه نه علماو ائمو خپل غاړه خلاصه کړې ده. که امام ابو حنیفه رحمه الله دی، که امام شافعي رحمه الله دی، که امام احمد بن حنبل رحمه الله دی، ټول دا خبره کوي چې اذا صح الحديث فهو مذهبي. کله چې یو صحیح حدیث راورسېده بس دا زموږ مذهب دی، دا زموږ لاره ده. نو لهذا ځان ولې هغه لاره باندې روانول غواړي کومه لاره چې هغه د قرآن او حدیث نه خلاف ده؟ نو مسلمان مؤمن باید هغه قرآن او سنت ته متوجه شي. مؤمن مسلمان باید د الله د پیغمبر وینا ته متوجه شي، د یو عالم بل عالم پسې هغه روان نشي. تاسو ګورئ امام ابو یوسف رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد دی، خو لیکن دلته په دې مسله کې ورته حق معلوم شو، دلیل معلوم شو، د خپل استاد خبره ونه منله. دا واقع تاسو کتلی شئ په تحفة الاحوذي اول جلد صفحه 109 کې. نو دا واقع یو عبرت دی د هغه انسانانو دپاره چې کله ستا مشر هغه په یو غلطه رای باندې وي نو د هغې پسې تلل لازم نه دي، بلکې ګوره امام ابو یوسف رحمه الله ګوره شاګرد دی او امام ابو حنیفه رحمه الله استاد دی، خو لیکن شاګرد ته حق معلوم شو چې دا حق ده، د استاد خبرې ونه منله، دارنګې د خپل ملګري خبرې ونه منله، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې ومنله. الله رب العالمین دې موږ تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح متبعین جوړ کړي. 52 نمبر حدیث. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فدي حدیث کې دا اودس کولونه پس مسنون دعا ذکر کی. عمر رضی الله عنه روایت دی، دا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل فتاسو کې هیڅ څوک نشته چې هغه اودس وکړي او کامل اودس وکړي او بیا دا دعا وایي چې اشهد ان لا اله الا الله
زه ګواهي کوم چې د الله نه سوا بل هیڅ څوک د عبادت لایق نشته یوازې یو الله د هیڅ شریک نه لري او زه ګواهي کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی مگر د انسان لپاره د جنت اته دروازې هغه کلو شي د کمی وینه چې غواړي داخل بشي او د ترمذی په روایت کې د الفاظ سره زیات شوی دی چې اللهم اجعلني من التوابین یلا ماته ډیر زیات توبهستونکو او د ډیر زیات پاکیزه خلکو نه وګرځي او یلا ما هغه انسانانو کې داخل کې چې کوم انسانان هغه پاک خلک دي د حدیث کې ناشنا فواید هغه معلومیږي اول حدیث کې د پورا او کامل او دس کولو ترغیب دی چې مسلمان به او دس پورا کې کم اندام باید اوس پاتې نشي ورنه دیم دا کوم دعا چې ذکر شو چې لا اله الا دې فضیلت بیان شو چې د پورا او دس کول نه پس د دې رسول پکار دی او انسان ته دومره اجر الله ورکړي دیم د الله فراخ فضل او مهرباني چې په معمولی شان عمل باندې انسان له دومره عظیم اجر ورکړي چې د جنت اته واړه دروازې ورته کلاویږي دینه معلومیږي چې الله رب العالمین د بنده کامیابی غواړي او د بنده د بخورو لپاره یو بهانه جوړوي سلورم د پورتنی ثواب وجدا ده چې په داسې سره د انسان ظاهري اندام پاک شي او په دې دعا باندې انسان د توحید او رسالت په گواهی سره هغه د باطن پاک شي او جنت هم د پاک خلقو زیاده الله فرمای الذين تتوفاهم الملائکه طیبین ترمذی په روایت کې چې توبه د ګناهونو د ختمولو لپاره یو سبب دی او طهارت دا د انسان گندگی ختمی ظاهری انسان باقی او توبه انسان باطن باقی فهم دی وجه باندې دلته ظاهری او باطنی دواړه جمع کړل چې دا دواړه الله رب العالمین ته تقرب او نزدېکت حاصلول دي پنځم دا مخکې چې کوم لوی اجر الله رب ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړ دا ثواب صرف د اودس کولو د وجه نه دی بلکې د پورتنی ذکر او د شهادتینو د وجه نه دی دا سوال سونه کې چې منځ والو د پاره په جنت کې صرف یو دروازه مقرر ده نه او د اودس والو د پاره د منځ ذریعہ ده څنګه ته واړه دروازې پرانستل شي نه بس رب العالمین رحم دی چې هغه ول ورکی ځکه چې دا دعا معمولی شاګه ده خو لیکي د دعا معنا کې انسان سوچو کې دي کې ضرورت ته بل دا معلومه چې د هرې ګناه توبه وستل واجب دی الله فرمای یا ایها الذین آمنوا توبوا الى الله توبه نصوحا ایمان ولو الله د خالصه توبه واسي د خالصه توبې لپاره څلور شرطونه دي اول فوراً گناہ پر خودل دیم په گناہ باندې خپمانه کېدل دریم پراتلم کې وخت کې کله کې اراده کول چې بیا به داسې کار نه کوم او که چېرته د بنده حق ضایع کړی وي نو هغه خپل حق واپس کول هغه ده یا تر اونه معافي وغوښتل کله چې دا شرطونه پوره شي او په اخلاص سره انسان الله ته توبه وباسي الله رب العالمین د بنده توبه قبلوي او داسې کې صرف درې ذکرونه د نبی صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي یو په اول کې بسم الله په شروع کې دیم په آخر کې پورتنی دعا رسول اشهد ان لا اله الا الله دا دعا رسول دریم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك په دې حدیث کې دې دعا فضیلت ذکر شوی دی چې څوک د اودس نه پس دا دعا وایي نو دا په یو کاغذ کې ولیکل شي دا دعا چې اللهم اجعلني من التوابين يا سبحانك اللهم یو کاغذ کې ولیکل شي به باندې ولګول شي او د عکس لاندې بکې خو شي د قیامت په بدن ورانه کې دانش لګي نو په دې دعا کې حسن خاتمه ته اشاره ده الله دې موږ ته خپل فضل سره دې دعا برکت او دې دعا ثواب را نصیب کړي او رب العالمین دې زموږ استاد اخري خاتمه خکې دې نه سوا په اودس کې نور ذکرونه ویل ثابت نه دي
خلکو د ځان جوړ کړي دی جان دان سره بداوي جان دان سره داوي دا ثابت نه دي موږ به هغه چیز منو چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت وي د حدیث درجه د حدیث صحیح حدیث دی امام مسلم نقل کړی دی امام ترمذی رحمه الله نقل کړی دی